الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین او اوریدونکو، مخکې د قرآن پاک او د تصوف متعلق سو خبرې شوې وې چې صوفیا حضرات د سلوک او د تصوف خاوندان د تصوف او تزکیه او احسان د دې ماخذ د دې د کم ځای نه ثابتې، نو د هغې متعلق د الله تعالی د مبارک مقدس کلام څه مختصره حصه تلاوت شوې وه. نن همغه موضوع ده چې د قرآن پاک نه مونږ د صوفیای کرامو دغه مسائل د تصوف او د سلوک د دې استدلال مونږ څنګه کولی شو. مسلمانانو ورونو، کوم آیت مبارک چې ما ولستو، پروردگار په دې کې د استعاذې حکم فرمایلی دی. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. کله چې ته د قرآن شریف د تلاوت اراده وکې، اذا اردت ان تقرأ القرآن، ځکه که قرأت په خپله معنا د ماضي باندې واخلې نو بیا خو به معنا غلطه شي. چې کله ته د قرآن شریف تلاوت وکې د هغې نه فارغ شي نو اعوذ بالله وایه. نه، اذا قرأت القرآن، اذا اردت ان تقرأ القرآن، لك اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نو قمتم ماضي په خپله معنا باندې نه چې کله تاسو مونځ ته ودرېدئ نو بیا اودس وکئ. نه، کله چې تاسو مانځه ته د ودرېدو اراده وکئ نو اودس وکئ نو بیا مونځ وکئ. نو کله چې قرآن شریف د لوستو تاسو اراده وکئ، تاسو وایئ چې مونږ تلاوت کوو، نو د هغې دپاره به تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایئ. تلاوت د الله تعالی مبارک کلام د قرآن شریف، نو د قرآن پاک لوستلو دپاره به څه کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وایې. دا ولې؟ دا اعوذ ټکې تعوذ دې ته ویلی شي. اعوذ بالله ته تعوذ. اعوذ دا د متکلم صیغه ده، د عاذ یعوذنا. او تعوذ چې دی هي الالتجاء الى الله تعالی والالتصاق بجنابه من كل ذي شر. د الله جل شانه طرف ته توجه کول، د الله تعالی په پناه کې ځان راوستل،
د هر شر په مقابله کې هر شر والا مخلوق چې دی د هغې د شر نه د بچ کېدو دپاره د الله تعالی په پناه کې د راتلو درخواست دی د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ته غواړې چې زه د شري د شر نه بچ شم، څنګه به بچ کېږي؟ الله نه به مدد وغواړې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړم په الله تعالی سره د شیطان رټلی شوي نه، د شیطان رټلی شوي په مقابله کې زه د الله تعالی نه مدد غواړم. زه د الله په پناه کې ځان راوستل غواړم چې د شیطان مقابله کې الله تعالی ما سره امداد وکړي او په خپله پناه کې مې واخلي چې د شیطان نه زه محفوظ شم. دا پناه انسان کم وخت کې حاصلوي، کم وخت کې دته ضرورت پیښ شي چې د چا پناه حاصله کړي. دا هغه وخت کې چې د انسان خپل ځان کمزوری وګڼي. کله چې دته دا احساس وشي چې زه خو کمزور یم او دا زما چې چا سره واسطه راغلې ده، دا زما په مقابله کې چې څوک دی، دا چې څوک ماته نقصان رسوي، نو هغه زما په نسبت طاقتور دی. خلک ورته زورور وایي، هغه زورور دی، زه کمزور یم. نو دا کمزور بیا غواړي چې زه د چا پناه حاصله کړم. داسې یو سهاره دې ماته میلاو شي چې هغه ما سره امداد وکړي او د دې زورور په مقابله کې ما سره مدد وکړي. نو زورور د پاسه زورور به ګوري بیا. نو په مخلوق کې چې کوم زوروري او هغه د مخالفي، نو دی به کوشش کوي چې د داسې چا مدد حاصل کړي چې هغه د هغه د پاسه زوروري. نو د یو زورور د پاسه به بل زوروري، د بل د پاسه به بلي په دنیا کې د خلکو په حساب. خو چې هغه آخري نقطې ته ځان رسوي، نو د ټولو نه زیات زور او قوت او طاقت والا چې دی هغه الله جل شانه دی. د الله د زور نه زیات زور د بلې چا نشته دی. د ټول نه زورور زیات چې دی هغه ذات د رب العالمین. عزیز حکیم، عزیز معنی د زورور، د هغه په اراده کې څوک هم رکاوټ نشي اچولی. زبردست ذات دی الله تعالی. نو چې انسان ځان کمزوری وګڼلو، نو دې کې دته یو دا فایده حاصله شوه چې د خپل ځان وپېژندو. چې کله د خپل کمزورۍ د خپل مجبورۍ احساس وکړو، دام د ګټه وکړه. ځکه چې یو سړی کمزوري او ځان ورته کمزوري نه ښکاري، نو د زورور مقابله به دې څنګه کوي؟ نو چې کله دته احساس وشو چې زه کمزور یم، نو دا ځان ته کمزوری ویل چې دي دا هم ګټه ده. دا د کامیابۍ طرف ته یو قدم واغشتو. ځکه دته احساس وشو چې زه کمزور یم، نو چې ځان یې کمزوری وګڼلو، نو دی به اوس د زورور طرف ته رجوع کوي. دی به د قوت والا ګوري، ځکه چې دته خو احساس شوی چې زه کمزور یم. او په مقابله کې دشمن قوي دی مانه، زورور دی مانه. نو چې د خپل ځان وپېژندو، د خپل کمزورۍ احساس ورته وشو چې زه کمزور یم، ما ته قوت حاصلول پکار دی، ما ته طاقت حاصلول پکار دی، ما ته د زورور پناه حاصلول پکار دی، اله به زه د دشمن نه بچ کېږم. نو دام د کامیابی طرف ته یو قدم واغستو. دا د کامیابی یو غټه مرحله هغه د حاصله کا. ځکه من عرف نفسه فقد عرف ربه. چا چې ځان خپل وپېژند، نو دا به که خیري د رب د پېژنګلو یو ذریعه وګرځي چې دی ووایي چې زه کمزور یم. د خپل مجبورۍ د خپل کمزورۍ احساس چې وشو، نو دی به اوس متوجه کیږي زورور طرف ته. خپل ځان به قوي کوي، مضبوطی به د زورور په پناه کې به ځان راوستل غواړي. نو دام د کامیابی هغه لاره چې وه، په هغې باندې دی روان شو، لومبنی قدم د واغستو. اوس چې کله دی وایي اعوذ بالله، زه پناه حاصلوم په الله تعالی سره، نو د داسې لوی قدم واغستو چې د هغې د پاسه بله خبره نشي کېدی.
ځکه چې په دنیا کې یو سړی د یو خان او د یو ملک پناه حاصله کړي نو هم په هغې باندې هغه فخر کوي او دشمن هغه سره بیا ډېر چیړ چاړ نه کوي د هغه دا احساس د هغه دشمنې چېرې دا سړی کوي پورې یوازې و نو چې ده ته به ما سم وي نو تپوس والا څوک نو خو اوس خبره شوې یم چې دله فلاني ملک پناه ورکړې ده فلانکي خان ورته پناه ورکړې ده د فلاني په پناه کې دی راغلی دی هغه ویلي دي چې دا زما سړی دی که د ده چا بېعزتي و که دا به زما بېعزتي که ده ته چا څه ووي زه به یې تپوس کوم نو بیا ده ته څوک نقصان نه رسوي او که وررسوي نو هغه څوک به وررسوي چې د هغه پناه ورکوونکي نه هم زیات زور وړي چې هغه وایي زه د ملک څه پروا ساتم زه د ملک نه معتبر یم زورور یم نو چې د سره څوک هم دشمني کوي نو دا کوشش به کوي چې ده د چا پناه حاصله کړې ده چې د هغه دشمنۍ ته کم از کم دې غاړه خو کېدي بیا نو چې کله یو سړی د چا پناه حاصله کا هغه ځان مطمئن ګڼي چې زه یوازې نه یم ما ته چا پناه راکړې ده او هغه ډېر طاقت والا دی ډېر معتبر دی نو دشمن هم په اسانه بیا په هغه باندې حمله نه کوي ځکه چې هغه وایي ده سره مقابله کول هغه سره مقابله کول دي د هغه جنګ په بیه اخیستل دي نو د دغه دنیاوي مسلې طرف ته د انسان متوجه شي چې د یو انسان په پناه کې راتلو سره یو انسان ته ته وایي چې ما تعالی پناه درکړه دومره غټ اثر په نورو خلکو غورځېږي نو چې مسلمان ته کله د الله جل شانه پناه حاصله کې او ته کله الله ته آواز وکړي چې خدایه ته زما مدد وکړي او ته ما په خپله پناه کې راولې نو که دشمن تا باندې بیا گزار کوي نو هغه به سوچ کوي چې د چا پناه حاصله کړې ده نو شیطان ته خو دومره پته شته دی چې دې بنده الله ته آواز وکړو نو چې الله ته آواز وکړو نو د الله د قوت نه زیات قوت خو د بل چا نشته نو شیطان په شا شي هغه وایي که د یو کمزوري سړي یا د یو انسان یا د یو انسانی قوت سهاره اغسطی وی دا غی علاج مال راتلو خود الله جل شانه سهاره واغستا دخوی اعوذ بالله دا ملک و دا خان سهاره وانغستا دوی دا الله مدد زغوارم دا الله پناهی حاصلو ما نو شیطان ته اندازه ولګي چې دې سړي خو ډېره لویه دروازه چې ونه هغې ته یې رابطه وکړه داسې در طرف ته دې متوجه شو چې د هغې نه لوی در بل نشته دی داسې ذات طرف ته دې متوجه شو چې د هغه نه بل لوی ذات نشته دی نو شیطان بیا دې په شا شي بیا دې خپله حربه بیا دغه وخت کې نشي استعمالولی دې بیا د غفلت موقع ګوري چې بله به داسې یو موقعي چې دا انسان به د هغه خپل زورور ذات د رب العالمین نه غافلی نو زه به هغه لمحه باندې په ده باندې حمله کوم او چې کومې پورې د ده هغه خپل رب طرف ته توجه برابروي نو بیا زه په ده باندې حمله نشم کولی شیطان ته دومره اندازه لګي نو دا د شیطان نه د بچ کېدو یو بهترین عمل دی د شیطان او د شیطانی قوتونو په مقابله کې یو تریاق دی دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل مخلوق د خالق سره رابطه کوم وخت قائمي چې د مخلوق تعلق جوړ شي د الله تعالی سره خیال لاړ شي الله تعالی طرف ته نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کی سوی د دې کمزوري انسان رابطه قائم شي د غزور اور پروردگار سره کنیکشن هغه طرف ته ولګي نو د کمزور انسان تعلق د زورور ذات سره چې قائم شو دغه د تصوف هغه لومبنۍ پوړی ده تصوف هم دغې لوی چې انسان دی الله تعالی طرف ته متوجه شي دی د خپل رب قرب حاصل کی دی د خپل رب رضا حاصله کی رب چې څه وایي هغه دې وکړي نو تصوف هم دغې ته وایي گویا تصوف چې دی هغه څه شی دی دا تعوذ چې دی هم دا تصوف دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل چې دا تصوف دی چې ته دا
دفع د مضرت کې شیطان ضروري دی د شیطان د ضرر نه د بچ کېدو د پاره د الله نه مدد غواړي او تصوف هم دا دی چې د ضرر شی دفع کې د ځانه او د فائدې سيزونه چې هغه حاصل کې او صافي ذمیمه لري کې او صافي حمیده په ځان کې واچي تحلیه راشي تجلیه راشي همدغه ته سلوک او همدغه ته تصوف ویل شي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا لومبنه قدم دی په تصوف کې چې زه پناه حاصلوم په الله تعالی سره د شیطان رټلی شي نه شیطان ته شیطان اولې وي دا ابلیس اولې شیطان شو د دې وجه الله تعالی خودلې ده ابا واستكبر د الله د حکم خلاف ورزي وکړه دا غینه انکار وکړه او ځان لوی غنلو اوس به د شیطان نه د بچ کېدو طریقه سي هغه بدای چې په کوم خبرو باندې دی مردود شوی دی چې دا غینه انسان ځان وساتي ځکه عقل د کمبکلو نزدکیږي شیطان چې په سبا باندې اورټلې شو نو دا هغه اسبابونه به ځان بچ کې نو البه د مردود کېدو نه بچ کېږي د شیطان د ډلې نه به البه بچ کېږي چې شیطانی کارونه نه کوي نو شیطان د خدای د در نه کله شړل شوی دی ابا واستكبر د الله د حکم منلو نه انکار کړی دی ابا واستكبر او ځان لوی ګڼل دی دا غینه دی رجیم شوی دی رجما سنگسارولو د پاره استعمالیږي د وشتلو په معنا استعمالیږي نو دې د الله د در نه او شړل شو د دې انکار د وجنه د الله د حکم منلو نه انکار کړی دی نو مسلمان تب د الله د حکم نه انکار نکې البته د شیطان د ډلې نه بچ کېږي او کله الله پاک یو حکم ایتا تا د پیغمبر علیه السلام مبارک تعلیم وستا د پاره او ته دا غینه انکاری شوي نو دا بسی دا د شیطان په ډله کې ځان راوستل شو بیا که تکبر چاو کو دا د شیطان په ډله کې ځان راوستل شیطان تکبر کړی دی نو انسان به د شیطان د ډلې نه کله بچ کیږي الا به بچ کیږي چې د الله تعالی حکمونو ته غاړه کیږي شیطان خو ته غاړه نه وایي هغه خو ته انکار کړو نو ته انکار مکو نو ته د شیطان د ډلې نه بچ او کته انکار وکړو ته هم د شیطان په ډله کې شامل شي شیطان تکبر کړو ته تکبر مکو دا غل ډلې نه بچ هغه لوی کړي وا هغه د الله تعالی د یو محبوب بنده د حضرت آدم علیه السلام د هغه د تعظیم نه انکار کړو سجده تعظیمی هغه نه د شیطان څوک انکار ته وکړو نو ته د اهل الله او د تعظیم او د احترام نه انکار مکوا شیطان دا هغه انسانیت ته خوکته چې د خور نه جوړ دی خداغه عظمت ته دا هغه نبوت ته هغه ته چې الله کوم عزت او شان ورکړو هغه دې نه کته نو مسلمان ته داسې مکوا نو د شیطانی ډلې نه وبچي د شیطان په ډله کې باندې راځي دغه اسباب د مردود کېدو او د لعنت کېدو نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې مونږ وایو دا مونږ د الله تعالی مدد حاصلو د الله جل شانه پاغه پناه کې مونږ خپل ځان را وستل غواړو هغه ته زاری کو چې خدای دې دشمن په مقابله کې ته مونږ سره امداد وکړي بیا د شیطان خو یو گزار نه دی سیو حمله خو نه ده داغه مصیبت خو یو مصیبت نه ده یو فتنه خو نه ده چې هغه خاص فتنه ذکر شوی چې دغه گزار نه خدای مونږ بچ کې نو من الشیطان الرجیم ویل شو چې بس د شیطان رجیم نه خدایا مونږ ته اوساته د په مقابله کې ته مونږ سره امداد وکې یعنی آفتونه فتنه فسادونه د شیطان جالونه دامونه او شیطانی سازشونه انسی جنی هغه خو به حسابي امونګه وته کمزوري او عاجزان یو نو پروردگار دا هغه بشمار دامونو په مقابله کې
ته مونږ سره امداد وکړي ته مونږ په خپل پناه کې راولې نو که د شیطان دامونه زیات هم وي خواره واره وي قدم په قدم هم وي نو مونږ ته زیات خفه کېدل بیا نه دي پکار چې د خو دلته هم جال خور کو هلته هم خور کو هغه ځای کې هم خور کو نو زه به کم نه بچ کېږم ځکه چې مونږ پناه حاصله کړه په الله تعالی سره نو چې د الله مدد مونږ وغوښتو نو د جالونو او د دامونو ختمول بیا د هغه کار دی بیا هغه زمونږ کار نه دی چې مونږ سره مدد کوي او د هغه قوت چې دی هغه د شیطان د حربو په مقابله کې ډېر زیات دی او د شیطان د ټول حربې هغه ناکامه کولم شي مونږ خو شیطان نه وینو نو چې کوم دشمن تا ته نه ښکاري د هغه نه بیا ځان بچ کول ګران چې ته ورته ښکاري او تا ته نه ښکاري نو د هغه مقابله داسې نشي کولی چې کوتک ورپسې راوالی یا ټوپک ورپسې راوالی د هغه دشمن چې تا ته نه ښکاري د هغه د مقابلې اسانه طریقه دا ده چې د هغه چا نه مدد وغواړه چې ستا د دشمن ورته ښکاري نو هغه ذات څوک دی هغه رب العالمین دی دا شیطان خو د الله نه نشي پټېدی او مونږ نه پټ دی نو مونږ په دل ډایرکټ گزار نشو کولی مونږ به الله تعالی ته سوال کوو چې خدایه ته په ده باندې گزار وکړې د ده دا سازشونه ناکامه کړې د دا جالونه دامونه دا ناکامه کې انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونهم شیطان تاسو ویني او تاسو نه ویني نو داسې رب طرف ته متوجه شي چې دا شیطان دا هغه نه پټ نه دی او هغه ډېر زورور ذات دی نو هغه ذات د رب العالمین دی نو چې الله جل شانه مونږ سره مدد وکړي نو دا ټول جالونه دامونه دا به تسنس شي گر هزاران دام باشد هر قدم گر تو بامایی نباشد هیچ غم که قدم په قدم باندې دامونه خواري وي سازشونه وي فریبونه وي چلونه د شیطان او د شیطانی قوتونو خو چې پروردګاره ستا مدد مونږ سره یي نو هیڅ غم نشته دی گر هزاران دام باشد هر قدم گر تو بامایی نباشد هیچ غم که قدم په قدم د دشمن جالونه خوارشي انسی شیطانی جنی شیطانی هر طرف ته فتنې شي فسادونه شي سازشونه شي کفار وي شیطانان وي هر پریشانه علاج چې دی هغه څه دی رجوع الی الله دا الله تعالی طرف ته متوجه کېدل دي بخپله به ته د کم مشکل مقابله کې خو چې د الله قوت در سره شي د الله مدد در سره شي بیا د هر مشکل مقابله کول شي بلکې مشکل بیا اړو مشکل نه دی وما ذلك على الله بعزيز دا الله د پاره له سګران شتنه داغه د پاره له سنا ممکن شتنه نو تا ته به دشمن خپل نخ کاری او پتا به حمله کوي نو داسې ذات طرف ته متوجه شه چې هغه د ټولو قوتونو مالک دی چې داغه د قوت نه زیات قوت د بل چا نشته نو چې هغه مدد تا سره نو دشمنان بس شي هغه به ذلیل شي هغه به خوار شي اوس مسلمانانو ته رجوع الی الله پکار ده د تمام دنیا مسلمانان چې د شیطانانو مقابله کوي که انسی شیطانان دي او که جنی شیطانان دي دا غي ټول قسمونو د شیطانانو مقابله هغه په دې طریقه باندې کیږي چې مسلمان خپل تعلق الله تعالی سره جوړ کی دا شی و چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او د الله جل شانه د مدد حاصلولو لپاره چې کوم کارونه دي کومه طریقې او تعلیمات حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خودلې دي د الله پاک د رحمت د نزول چې کوم اسباب دي سره د خدای رحمت نازلېږي هغه اسباب د اختیار کې د الله غ مدد بد سره د دشمن په مقابله کې به کامیابی نو عمدغه تصوف دی عمدغه طریقت ویل کېږي الله جل شانه دی په دینی تعلیمات باندې پوها او عمل زمونږ نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.